الرحیم ټولو پښتنو ته او لکي مروت ټولو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا د موږ کرک د خټک قوم ورونه راغلي دي، د موږ غریب خانې ته، موږ وزرې ته، موږ د ټول مروت قوم، د ټني قوم، د ټول پښتون قوم له طرفه د دو شکریا ادا کوو. او دا هغه مینه ده چې په کومې مینې باندې د پښتانه یو بل سره تړلي دي. الله دې وکړي چې پښتنو چې دغسې مینه محبت راشي، اتفاق او اتحاد راشي، او چې څه وخت اتفاق او اتحاد راشي بیا موږ پښتنو انشاءالله ټولې مسلې حل کېږي، امن به راځي، وسایل برته میلاویږي، ټول حقوق برته میلاویږي. یوه خوشخبري دو راکړه ما ورکړه چې انشاءالله پښتون په خاورې باندې انقلاب راغلی ده، او دا انقلاب ته څوک رکاوټ نشي جوړېدلی. انقلاب راغلی ده، صرف په تاریخ کتابو چې لیکل پاته دي. موږ بچي بیا انشاءالله تاریخ په کتابو چې لیکي. دا چې نوجوانان دا چې په پښتنو خاورې باندې موجود دي، دا یوت، نو انشاءالله څوک د انقلاب لار نشي بندولی. امن به راځي، ترقي به راځي، خوشحالي به راځي، دا بدامني او دا دهشتګردي به ختم کېږي. دا کوم چې ګیم موږ په خاورې باندې شروع ده، د ګیم از اوور، ګیم ختم ده. او دغ بیټک نه، دغې حجرې نه زه خټک قوم ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ډېر تعلیم یافته، ډېر باشعوره قوم یو، تاسو سره ډېر وسایل دي، ډېره پوهه لرو، شعور لرو. نو درخواست کوو چې تاسو میدان ته روزو، امن پاره، وسایلو پاره او د پښتنو حقوقو غوښتلو پاره روزو. تاسو یې موږ لیډینګ وکړو، تاسو ورته مخته سو چې موږ د پښتانه ټول درپسې سو. ټولو مشرانو ته چې هغه د کومې قبیلې مشران دي، د پښتنو ټولو مشرانو ته موږ دا درخواست کوو چې نوره په د خپلو عوامو باندې، په د خپل قام باندې رحم وکړو، او د پښتون قام د مسلو مشکلاتو حل کولو لپاره میدان ته روزو. نوره دا دولت او دا پیسې دا دغه ډېرې دي، موږ مشري حق ادا کړو چې په دې خاورې باندې امن راشي، او د پښتنو سره کوم ظلم، جبر، زیاتوب ده چې باقي نوره دا ختم شي. تاسو یې دعا ورته وکړئ. بس موږ به ټول دا دعا کوو، الله پاک نه به غوښته کوو بس الله پاک چې کومه دې نوره چې موږ ونه کړې دي، ټول ملک باندې چې امن وشي، ټول پاکستان باندې ټول انسانیت ته د الله پاک خیر وکړي، ټول انسانیت ته د الله خیر پیش کړي. آمین. پاکستان اسلام پښتون، نعره تکبیر.